اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پختنه کړی دا که څوک عقیده د جهاد د الله تعالی لري، یعنی الله ته یو جهاد ثابتای د مسلمان دی که کافر، نو جواب دا جهادونه دو قسم دي. یو جهاد د صفر لاندې جهاد، بل جهاد د علوی پورته جهاد. کلام دې ثابتو مسلمان نه دی، که پورتنه جهاد ثابتو بیا مسلمان دی، ځکه پورتوالی کی رفعت د شان شتا. باقی د عقیده صحیح کول غواړي چې الله منزه دی د جهاتونه، خدای مسلمان دی، د خبره من خط تعویل وکړه. علما وايي چې د مسلمان د خلین یو خبر او باسي، یو کم سل تعویلونه د کفر، یو تعویل د اسلامی، دا په اسلام حمل کې. دا مسله فتاوی کاملی لیکل ده، 55 صفحه ده.